کی زبدتن کافر وایم نبدت اهل سنت والجماعت نه خارج وایم خو کمقل ایک نمبر یہ بے لکه شی بے لکه خبره کړی دا چې منیر شاکر وایي چې دا کتابونه اغیار لیکلي دي. دا منیر شاکر سیده دا د سنت والجماعت نه ده، په دې باندې ځانونه پوهه کړی ښه، او هغه به تاسو لیک وخت کې به ان شاء الله ورته ګورئ چې ملحد کېږي به کفر کوي. دا قرآن عظیم شان دی، نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته صحابه ورا یو ځای کړی ده. قرآن عظیم شان کې ډېر هغه څه ول چې هغه منسوخ شوي دي، یعنی په هغه وخت کې بعضې صحابه و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وکم قرآن کریم به یې ولیکل، ورسره لیکل سوي و، دا به یا شام ته لاړل یا به عراق ته تللي وو یا به په اسلامي فتوحاتو کې یمن یا نورو منطقو ته به تللي، له دې سره به یو قرآن کریم ول چې په هغه قرآن کریم کې به هغه مخکیني آیاتونه چې هغه منسوخ سوي نه وو هغه به ورسره لیکلي ول. زه خو دا سړی پېژنم نه، خو د دې کاغذ په وساطت چې د کمې خبرې کړي دي ټولو نه اول چې د ما نه ویلي دي چې د اهل سنت والجماعت نه خارج دی. زه به په ده باندې خبره نه کوم ځکه چې د مسلمانانو یا د یو ژوندي سړي متعلق موږ ته د قرآن دا حکم دی چې تاسو په مؤمنانو ښه ګمان کوئ، نو موږ به خلک کافرونه کوشش به دا کوو چې که غلطي پکې وي الله تعالی دې ټولو ته اسلام نصیب کړي. خو ټولو نه اول د دا سړی خپل نوم ته سوچ وکړي که د ده نوم شفیع الله وي نو یوازې دی نه د ده پلار هم کم عقل معلومیږي. که پلار یې هوښیار وی ده ته به شفیع الله نوم نه کېښوده ځکه چې د شفیع الله نوم په ترکیب کې دا معنی غلطیږي، بغیر د تاویله د دې معنی نه ټیکېږي. تاویل به پکې کوي لکه څنګه چې علماو په دې کې تاویلات او توجیحات کړي دي. نو که د ده پلار هوښیار سړی وی دله به یې دا نوم نه کېښوده، نوم یې ظاهري ترکیب مطابق بالکل غلط دی او معنی یې غلطه راځي. اگر چې د ټیکولو کوشش یې وکړي نو که څوک چاله کنځله هم وکړي چې ستا مور داسې کوم او بل ورته ووایي چې هلکه دا خو دې ښه نه ووایي، نو که تاویل توجیه پکې وشي چې یاره ستا مور هغه طلاقه کړي او زه یې نکاح کړم دا مطلب یې دی، خو هغه ځان له خبره ده، نامه یې غلطه ده. نو دی هم کم عقل دی، پلار یې هم غالبا چې هوښیار سړی نه دی تېر شوی، الله دې وبخي. بقي چې د ویلي دي چې یاره مفتي صاحب د اهل سنت والجماعت نه دی، نو دی د اول اهل سنت والجماعت نوم د قرآن نه او د سنت صحیحه نه ثابت کی. الله تعالی موږ ته نوم مسلمان یې دی، هو سماکم المسلمین. الله تعالی موږ ته هر ځای کې یا مؤمن ویلی دی یا مسلم ویلی دی. نو اهل سنت والجماعت نوم چې دی دا مخترع دی، دا لکه څنګه چې ډېر بدعات خلکو جوړ کړي دي دغسې اهل سنت والجماعت دا نوم هم بدعي نوم دی. قرآن او سنت کې د دې نوم هیڅ ثبوت نشته. نو قاري صاحب د ټولو نه اول اهل سنت والجماعت دا نوم د قرآن نه وښایي. موږ خو مسلمانان یو وکي د دوی ولا اهل سنت والجماعت سره موږ واقعي تعلق نه لرو. بله خبره دا چې کومه کړې ده چې یاره جي قرآن کریم کې به بعضې آیاتونه راغلل او بیا به صحابه کرام لارې ځایونو ته لاړل، ځان سره به هغه نسخه یوړه او شاته نه به هغه پسې هغه آیاتونه هغه مسلې منسوخې شوې او بیا به نور آیاتونه راغلي. نو په دې وجه دا قرآن مخکې مکمل نه ولیکلی او د صحابه کرامو په زمانه کې ولیکلی شو. نو دا خبره د قرآن دی آیت نه خلاف ده او دا خبره هر هغه خلقو ته تقویت ورکوي، هر هغه خلقو ته دلایل مهیا کوي کم خلق چې په قرآن کریم کې د تحریف او د کمی او د زیاتی قائل دي. او ملګرو دا هم لیکلی دي چې دا قاری اکثر شیعګانو سره مناظرې کوي. نو کچرې د ملا وی او د په دې فیلډ کې د سره مطالعه وی نو د به داسې خبرې نه کولې، ځکه چې دا کومه خبره دی کوي چې قرآن به منسوخ کېده، صحابه به څه مسلې وړې وي واپس به چې راغلو لغه آیتونه به منسوخ وو. فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب دا یو کتاب یو شیعه مصنف لیکلی دی. کچرې دې قاري صاحب سره شیعګان د تقیې نه راوځي او ورته ځان فرضي
تور باندې محرف قرآن قائل کی چې زه د قرآن د تحریف قائل یم او دغه روایات د تپیش کی چې دا کم روایات د په خپل خبره کی تایید کړي نو دی به جواب ونه کړی شي. ټولو نه اول د دغه خبرې جواب چې دی وایي چې یره جی صحابه کرامو به قرآن و نسخه یوړه او شاته نه به هغه ورپسې منسوخ شو بیا به نور آیتونه راغلو. دا د ده په کم عقلی او په کمې مطالعې باندې دلالت کوي. قرآن وایي شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذي اوحینا الیک وما وصى به ابراهیم وموسى وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. قرآن کریم وایي چې اے پیغمبره تا له منګه هغه دین در لېږلی دی کم دین چې منګه ابتدا کې نوح علیه السلام ته لېږلی او کم چې منګه ابراهیم علیه السلام ته کم احکام ورکړي دي موسی علیه السلام ته مو کم دین ورکړی دی عیسی علیه السلام ته مو کم دین ورکړی دی او دې ټولو ته مو ویلي دي چې اقیم الدین دغه دین چې د شروع نه ونیسه تر اوسه پورې بالکل قائم دی او مرتب دی او صحیح صورت باندې موجود دی د اصول په اعتبار نو ولا تتفرقوا فيه تاسو په دې کې هیڅ اختلاف او جګړه او تفرقه مه پیدا کوئ. نو د قاری صاحب دا خبره چې قرآن کې به آیاتونه منسوخ کېدل او نو دا خبره د قرآن د دې آیت نه بالکل خلاف ده. دویمه کده چرته د قرآن په آیاتونو کې دا کمزوري مفسرین او دا د تبری په لار باندې تلی مفسرین لیدلی وي او محققین یې نه وي لیدلي د خیال دا وي چې یره جی قرآن مجید کې آیات راغلی دی اذا بدلنا آیتا مکان آیت والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر. سورة النحل آیت نمبر 101. نو کدین د استدلال کړی وي نو دا عاجز د قرآن په دې آیت باندې او محققین ور سره نه دي پړاو کړي. مسلمانان دې په دې خبره ځان پوي کی چې په قرآن کې هیڅ آیت منسوخ نشته او کم قرآن کې چې دا آیتونه راغلي دي اذا بدلنا آیتا مکان آیت یا سورة بقرہ غالباً 106 کی دی ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. دا نمونه آیتونه چې دی د دې دپاره دی مسلمانان یو ذهن جوړ کړي. دغسې قاریان او ملایان چې په دې نټ باندې ناست دي او جوارح هم کوي او د خپل شهرت دپاره هم لګیا دي او د بل ټیټولو د خپلو چتولو خیال کوي دا مسلمانانو ته ګمراهي ښیي لار نه ښایي. یو کلیپ یې راته چا وښود یو مسلمان دی چېرته په بل ملک کې اوسېږي د هغه نوم یې اخیستی دی چې که هغه ما نه چا مسلمان ثابت که زه به دا هغه پرېږدم دا څه شی ورته وایي دا کم بلا کې چې زه مشغولېږم دا به پرېږدم. نو هلکه ته خلک کافروي څه دپاره تا له پکې څه فایده ده. رضا بالکفر کفر د بل سړي په کفر راضي کېدلو سره سړی خپله کافر کي. خیر بهرحال مسلمانانو ته دا وایم چې تاسو دا عقیده بالکل چې جوړه نه کړئ چې په قرآن کې هم څه آیاتونه منسوخ شوي دي. نه دا عقیده چې د چا هم دا غلطه ده. د شیعګان چې نن صحابه کرامو کې اونچ نیچ کوي او دا علی رضی الله تعالی عنہ آسمان ته رسولی دی او سنیانو عمر فاروق آسمان ته رسولی دی او شیعګانو او اهل بیت اسمان ته رسولی دي د الله نه اوچت کړي او سنیانو عام صحابه د خدای پاک نه اوچت کړي دي. د دې بنیادی وجه همدا ده چې دا خلق وایي چیرې جی قرآن مجید کی تحریف شوی دی ولایت علی متعلق بلا شی آیاتونه و خو وروستو چا داسې کړل. نو دغسې قاریان او ملایان اگر چې ورسره بحثونه به کوي خو دا غویان په دې پوه نه دي دا هغوی ته ګراون مهیا کوي. منګه ګوره نه شیعګان یو نه منګه سنیان یو منګه مسلمانان یو منګه قرآن پیژنو. نو بهرحال خبره مې کوله قرآن کریم دپاره دا ذهن جوړ کړئ مسلمانانو چې الله تعالی کله آخري دین نه و رالیږلی د آخري نبي نه و رالیږلی مخکې چې کوم احکام به راتلل نو اصولي طور باندې ټول احکام متحد وو په دې کې د تمامو دینونو په اصولو کې اختلاف نشته. البته جزئیات او فروعات بعضې داسې وو چې هغې کې الله تعالی کمی او بشی د نورو شرایعو په مابین کې مخکې نه د علاقې په نسبت د زمانې په نسبت د خلقو د حالاتو په نسبت د موسمونو په نسبت الله تعالی فروعي او جزئی تبدیلیان راوستي دي. نو مخکې انبیاء کرامو باندې به چې کم شرایع نازلېدل
د هغې اصول او د محمد مصطفی د دین اصول دا یو دي، خو چې کم جزئیات داسې وي چې هغه به بدلېدل، نو قرآن کریم د هغې دپاره قانون یې ښی دی، ځکه چې په دې آیت د سورت نحل 101 کې راځي قالو انما انت مفتر. کله به چې پیغمبر علیه صلات وسلام د دین یوه جزیه به د موسی علیه صلات وسلام د دین د یوې فرعي او د جزئي مسالې نه خلاف وه، نو بیا به د موسی علیه السلام قوم یهودو به وی چې انما انت مفتر، ته د ځان نه دین جوړوې. دا خو د موسی علیه السلام په دین کې داسې نه وه دا مسله، او ته یې داسې بیانوې. نو هغې دپاره الله قرآن کې راولېږل اذا بدلنا آیة مکان آیة والله اعلم بما ينزل، وی چې کله منګه د یو حکم په بدل کې بل حکم نازلو. دلته آیتن په معنا د احکام ماضیه ده. د دې دپاره تفسیر منار تاسو لیدلی شئ، د دې دپاره تاسو تفسیری کبیر لیدلی شئ، د دې دپاره تاسو د محققینو ډېر کتابونه لیدلی شئ چاته الله موقع ورکړي. نو دلته آیت مراد د قرآن آیت نه دی، د قرآن په آیت کې د چا چې د نسخ او د منسوخ کېدو عقیده وي دا سړی مسلمان نه پاتې کېږي. نو الله فرمایي اذا بدلنا آیة مکان آیة، کله چې الله تعالی یوه فروعي مسله یوه جزئي مسله د موسی علیه صلات وسلام د دین او د محمد مصطفی د دین بدلوي، والله اعلم بما ينزل، الله ښه پوهېږي چې هغه څه نازلوي، مخکې هغه جزیه نازله کړې وه اوس یې ده. قالو انما انت مفتر، دغو کمقلو یهودو او دا نن سبا دغسې خلک لکه چې په دې نټ باندې ناست دي او خلکو سره بحثونه کوي، همدا یې کاروبار ګرځېدلی دی، په همدې پیسې ګټي او خلکو ته وایي چې ته جهاد وکړه، اسلام وکړه، او په خپله داسې ملکونو کې ناست دي چې هغه ملکونه د یهودو د تسلط لاندې دي او ټول کارونه پکې د اسلام خلاف کېږي او قانون هم اسلامي نه دی. بهرحال نو الله تعالی فرمایي چې دغو مفتریانو دغو جاهلانو به وي چې دا ته دروغ جوړوي، ځکه چې هغه مخکې خو دا مسله داسې وه اوس داسې وه. نو الله فرمایي والله اعلم بما ينزل. نو اول خبره دا شوه چې بدلنا آیة مکان آیة، نه دلته د قرآن آیت مراد نه دی، ځکه چې د قرآن آیت متعلق الله وایي لا تبدیل لکلمات الله، د الله تعالی په کلماتو کې تبدیلي نه راځي، دا هغه جزئیات و فرعیات دي. پاتې شو ما ننسخ من آیة او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها د سورت بقره چې کوم آیت دی، په دې آیت کریمه کې ټولو نه اول خو که نحوه چا ویلي وي الجملة المكونة من فعل الشرط والجزاء، دا هغه جمله ده ټولو نه اول خو دا یوه داسې قاعده ذکر ده چې که بالفرض الله تعالی کوم ځای کې آیت منسوخ کی یا هیر کی نو د هغې نه غوره یا همغه شی به راوړي، نو لہذا نه منسوخ شو او نه هیر شو، لہذا د جزا ضرورت پاتې نشه. نو دا د شرط جزا نه جوړه جمله ده. یو توجیه دا دی، عام مفسرینو دا لیکلي دي، بل طرف ته محققینو دا لیکلي دي چې دلته هم آیتن چې کوم ټکی راغلی دی دینه د قرآن آیت نه دی مراد، الاحکام الماضیه والرسوم والبدعات الماضیه فی الجاهلیه، دا په جاهلیت زمانو کې چې کوم احکام او کم شیان به خلقو د ځان نه جوړ کو، ځان نه به یې جوړ کو، الله تعالی به هغه منسوخ کو چې دا حکم نشته، دا ځان نه جوړ شوی دی، دا رواج نشته، یا بعضې هغه احکام چې الله تعالی به هغوی ته یوه جزیه رالیږلې وه او الله تعالی د خپل قانون مشیت مطابق د هغوی سره به مخصوصه وه، تر یو وخته پورې به هغې له ټایم ورکړی و. نو د هغې متعلق الله تعالی فرمایي ما ننسخ من آیة، منګه چې د هغوی کم د زړو شریعتونو کم حکم منسوخ کو یا هغوی کم شی جوړ کړی وي هغه منګه د خلقو نه هیر کو، نأتی بخیر منها او مثلها، نو منګه د هغه منسوخ شوي حکم نه غوره حکم راوړو یا د هغه په شان حکم راوړو چې کم منګ بدلوو. نو دینه د قرآن آیت نه دی مراد، دا خلق جاهلان دي او په جهل کې د سره شک نشته. الله تعالی قرآن کریم کې د دې متعلق پکار دی چې دا مولا سره کټې وي د نیټ نه او د میک اپ نه او د خلکو د بحثونو نه دا وزګار شي او د خلکو د کافرولو نه دی وزګار شي. نو دی دا وګوري ما ننسخ من آیة ای احکام شریعت موسی او ننسها من اليهود، چې یهودو کم شی جوړ کړی دی هغه موږ هیر کو د خلقو نه. د دې دپاره د دوی وګوري تفسیر القرآن اول جلد صفحه نمبر 155 او همدغه خبره په تفسیر منار کې هم کړې ده، جلد 1 صفحه نمبر 419 کې
هغه حواله ورکړې دا د تفسیر کبیر د ابو مسلم اصفهانی چې 934 کې هغه وفات شوی دین علاوه د دې آیتونو متعلق چې کم اغیارو لکه دی وایي چې دا کتابونه مفتی صاحب وایي چې اغیارو لیکلي دي نو چې اغیارو نه دي لیکلي د قرآن آیت ته څنګه منسوخ وایي قرآن خو راغلی دی د تمامو زړو کتابونو د احکامو منسوخولو دپاره دی چې په خپله منسوخ شي د ده به څه حیثیت پاتې شي څوک چې قرآن ته منسوخ وایي دا مسلمان نه دی په هره جامه چې ورته وایي دغه قاری او د ده خلق دا منګړک مولایان چې د کم تیر دي چې دی ورته وایي چیرې جي زمونږ اهل سنت والجماعت د هغوی یو خرافیانه تفسیر دا دی چې هغوی وایي چې پیغمبر علیه صلات وسلام ته به الله تعالی آیتونه را نازل کړل او بیا به سهار د پیغمبر علیه صلات وسلام نه هیر وو ډېره خواري به یې وکړه خو ورته یادېدو به نه دا به الله تعالی منسوخ کړي نو جاهله دا ستا ابن کثیر په اول جلد صفحه نمبر 155 کې لیکلي دي خو جاهله تا ته د قرآن دا آیت نه دی یاد سنقرئک فلا تنسا الله فرمایي چې موږ به تا باندې داسې زده کړو چې ته به بیا دا نه هېروې نو قرآن وایي الله ورته وایي چې زه به در یاد کم تا نه به نه هېرېږي او جاهلات ته وایي چې کني هغه به سهار راپاڅېده آیتونه به ترې هېر وو دا به الله منسوخ کړي وو نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آیت دې نه دی یاد نو دا ته او ستا هغه خلک چې ځان ته اهل سنت والجماعت وایي موږ خو الحمدلله ځان ته اهل سنت والجماعت نه وایو موږ نه سنیان یو نه اهل سنت والجماعت یو نه شیعهګان یو موږ خوشي ساده مسلمانان یو چې قرآن موږ ته مسلمان ویلی دی قرآن موږ ته مؤمن ویلی دی قرآن موږ ته مسلم ویلی دی دغسې نومونه ږدو دا ستا پلار او نیکه یا چا چې جوړ کړي دي دا تا سره جیب کې پراته ښه په دې دی الله مور کا نو د قرآن دوو آیتونو نه ستا دا روایت خلاف دی دې نه علاوه په المنار کې اول جلد صفحه نمبر 415 کې او دغسې نورو محدثینو لیکلي دي دغو روایاتو په باره کې چې دا کم روایات تاسو د نسخې په باره کې پیش کوئ هغه وایي هذه الروایات مکذوبة وإن مثل هذا النسيان محال على الأنبياء لأنهم معصومون في التبلیغ والآیات الکریمة ناطقة بذلك وی دغسې روایات چې په هغې کې د قرآن نسخه راغلي وي چې یره دغه کې قرآني آیت منسوخ شوی دی یا په آیت باندې یا په سنت باندې نو وی دا ټول د دروغو روایتونه دي او پیغمبر نه داسې هیره محاله ده ځکه چې هغه په تبلیغ د احکامو کې او په آیاتونو کې معصوم وي او بیا وی والآیات الکریمة ناطقة بذلك وی د قرآن آیتونه په دې باندې گواه دي چې چرې هم دغسې نسخه په قرآن کریم کې نشته او د دغو د قاری صاحب یو مشر د امام طبري تیر شوی چې اکثر علماو لیکلي دي چې هغه هم شیعه هغه تفسیر کې لیکلي دي چې دوه صحابه کرامو او هغوی به یو دوه صورتونه همیشه په مانځه کې وي یوه ورځ چې سهار راپاڅېدل هغه صورتونه یې وي دې صورتونه ورته نه یادېدو ډېرې سر وګرولو خو کار ونه شه دا هم ستاسو قرآن زمونږ قرآن کریم دا دی موږ دا نور کتابونه چې دي دا موږ قرآن نه ګڼو دې کې ښې خبرې هم شته او دا نورو کتابونو کې غلط هم شته دا واحد د الله قرآن دی چې دې کې غلطه خبره نشته نو ستاسو قرآن ابن کثیر دا روایت په جلد 1 صفحه نمبر 204 کې لیکلی چېرې دوه صحابه وو هغوی نه سهار آیت صورتونه هیر وو وایي دا الله منسوخ کړي وو بیا پیغمبر نه پوښتنه وکړه پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي چې هو هغه خو الله منسوخ کړي دي ځکه تاسو نه هیر کړي دي ما نه هیر کړي دي نو ما درته وایي چې یو خو د هغه آیت هیر کو سنقرئک فلا تنسا لکه څنګه چې ته دا قرآن نه منې دغسې ستا مشرانو نه منلو نو خیر دا روایت طبري هم راوړی دی ابن کثیر هم راوړی دی په دې روایت کې دوه راویان دي یو ابو سنبل عبدالله یو عباس بن الفضل دا دوه کسان په دې کې داسې مجهول او ګمنامه دي چې تمام ناقدین رجال د دې دواړو راویانو په ضعف او په ګمنام کېدو باندې متفق دي او باقی دا روایت کې ابن شهاب زهري هم دی چې هغه ته موږ شیعه هم وایو علماء ورته شیعه لیکلی دی او مدلس هم دی که چېرې مدلس دې ته وایي چې په روایاتو کې فراډ کوي که نه وګوره طبقات المدلسین صفحه نمبر 15 دې نه علاوه په دې خبره باندې هم ځان پوه کا باسونو ضرورت نشته د مطالعې ضرورت دی قرآن وایي په دې خبره دلیل در کوم چې ما درته وایي چې پخوانو شریعتونو کې به چا ځان نه منګړتې خبرې جوړې کړې یا به بعضې جزئي احکام الله تعالی منسوخول نو قرآن کریم کې به د هغې دپاره هغې نه ښه احکام راوړل او چې کوم به منګړت مخکې چا جوړ کړي وو یا به الله خپل کوم احکام منسوخول نو هغه به
آیة مکان آیة. فدې باندې دلیل واوره. قرآن وی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. الله تعالی فرمایي چې هیڅ یو نبی او رسول ما داسې نه دی لېږلی چې هغه به کله وفات شه، د هغه د وفات نه پس به د هغه په دین کې، د هغه په کتاب کې به شیطان نور خبرې ملاو کړي، بدعات او شرکیات به پکې ملاو کړي. الله به نوی نبی راولېږلو فینسخ الله ما یلقي الشیطان، نو بیا به الله د بل نبی په ذریعه باندې هغه زړې خبرې چې شیطان به پکې رواج کړي هغه به الله منسوخي کړي. ثم یحکم الله آیاته، خپل آیاتونه خپل کتاب به محکم کړ. نو وروره چې دا کم څه منسوخیږي دا به ما یلقي الشیطان، د الله تعالی خپل آیتونه نه منسوخیږي. که دا عقیده دې وي قاري صاحب ته په خپله د اسلام کوشش وکړه، ته خپل ځان مسلمان کا، نور خل مه کافروه. تا دې الله مسلمان کی، ستا په کفر او ستا په شرک باندې موږ خپه یو. الله دې نه وکړي چې ته کافر شي او مشرک شي. موږ دا وایو چې خطا شوی. یو کلیپ پې راته چا وغږولو چې دی پکې ځان جړغونکی کي، وایي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بې عزتي کړې ده. بیا وایي چې ای د الله رسوله ته موږ معاف کړه. نو ته چې شیعګانو ته کافر وایي چې هغه یا علي نه معافي او مدد غواړي، ته وایي چې دا کافر دي. نو چې ته په دې خپلې دعا کې وایي چې ای د الله رسوله موږ معاف کړه، نو ته څنګه مسلمان پاتې کېږي؟ دا معاف کول رسول کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس که څوک د هغه ګستاخي وکړي، خدا نه خواسته د هغه په خوله کې د خاورې شي چې څوک د نبي ګستاخي کوي، خو که وایي کي نو دا د رسول ګستاخي ده که الله د احکامو نافرماني ده. نو دا به ته معافي د الله نه غواړې او که رسول نه به یې غواړې. تا ته تر اوسه پورې دین نه دی معلوم. قاري صاحب خپله بټېره دی، بازانو سره مه جنګوه، غلی کښېنه، خپل دین خپله مطالعه وکړه. دې نه علاوه قرآن کریم وایي انه لکتاب عزیز. الله تعالی فرمایي انه لکتاب عزیز، دا د الله تعالی یو مضبوط کتاب دی. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. د قرآن نه مخې ته باطل راتلی شي او نه شاته باطل راتلی شي. تفسیر کبیر وګوره، په نیټ باندې د شونډو سر کولو باندې کار نه کیږي. امیانو انپړو شیعګانو سره د بحثونو نه هم څه نه جوړیږي. بحثونو سره سړی غبي کیږي. بحثونو کې سړي نه داسې ګنده خبرې وځي لکه ستا یو کلیپ ماله چا وغږولو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په باره کې د نازیبه الفاظ استعمال کړي. دا خبرې تا نه خولې نه ولې وځي؟ ځکه چې ته خالص نیټ ته د دې دپاره ناست یې چې زه بل پړ کړمه او دې هوس کې تا خپله ګمراهۍ طرف ته روان یې. کله وایي چې ای پیغمبره موږ تا نه معافي غواړو، موږ پیغمبره ته موږ معاف کا. نو تا ول ځان موحد کا. شیعګان خو هسې علي نه غوښته کوي، هغه خو هسې هغه د کورمېوالو خبره چې مولا والی وي. نو ته خو هم د پیغمبر نه معافیانې مه غواړه، ته خو مسلمان شه که نه یاره. نو قرآن دا وایي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. د دې آیت د لاندې تفسیر کبیر لیکلی دي 20 جز کې، صفحه نمبر 122 ده. هغه وایي واعلم ان لابي مسلم الاصفهاني احتج بهذه الآية على أنه لم يوجد النسخ فيه لأن النسخ ابطال. وی ابو مسلم اصفهاني دلیل نیولې په دې آیت باندې چې په قرآن کې هیڅ قسم ته نسخه واقع نه ده. بیا وی لأن النسخ ابطال، ځکه چې منسوخ کېدل د آیت باطلېدل دي. فلو دخل النسخ فيه لکان قد اتاه الباطل من خلفه. وی که په دې کې منسوخېدل ثابت شي نو بیا به دا ثابت شي چې باطل شی راغلی و د شا طرف نه. وانه على خلاف هذه الآیه، وی دغسې عقیده د دې آیت خلاف ده. نو قاري صاحب تا نه قربان شم، خل مکافره وه. اهل سنت والجماعت پنجرې کې پخپله اوسېږه. موږ د الله مسلمانان او موږ د الله مؤمنان کی، او الله دې موږ مسلمانان او مؤمنان ولري. او تا ته د الله تعالی د اسلام او د ایمان چوکاټ نصیب کی. او که ته بیا په اهل سنت والجماعت کې خوشحال وي نو بس بیا به خوشحال وي. خو بهرحال اخري کې به ته یوه خبره وکړم. ستاسو یو مشر دی علامه ابن قیم، ځکه چې قرآن ایتونه خو تاسو نه منئ. ستاسو یو مشر دی، یو الہ مو دی، تاسو ورته اکابر وایه. د اکبر جمع اکابر، ستاسو ډېر اکبر دي. ابن قیم په اعلام الموقعین اول جلد صفحه نمبر 9 کې لیکلي دي نسخه دا هغه وایي چې نسخه چې دا د متأخرینو اصطلاح ده. مخکنی خلقو دیتا استثناء ویلا، دیتا بے سویلا استثناء بے ویلا، تخصیص بے وتوی. اغو
دې ته نسخ نه ده ویلې ځکه چې قرآن مصدقا لما بین یدیه من الکتاب ومهیمنا علیه قرآن د زړو کتابونو تصدیق کوونکی دی ومهیمنا علیه او دا نگهبان او نگران دی په نورو کتابونو چې په دې کې په خپله آیتونه منسوخ شي نو بیا خو د نورو کتابونو به دی څه رکوالي او مهیمنیت وکړي نو الله تعالی دې ستا دې شر نه قرآن او سنت محفوظ وساتي دا ته چې کومې خبرې په نیټ باندې کوي یا دا خلک کم ګمراهۍ طرف ته تا روان کړي دي او ځان دې ورته دا ثابت کړی دی چې کني زه ډېر لوی بحث کولو والا یم عالم یم ستا ټولې خبرې په جهالاتو باندې مبني دي ناپویه یې خپله مطالعه کوه قرآن باندې حمله مه کوه چې یاره جي قرآن به صحابي یوړو بیا به چې کم دی هغه به چې راتلو آیت به منسوخ شوی دا خو ته بذات خود د شیعګانو یا د نورو خلکو مذهبونه ثابتوي چې کومې دا کېدی شي آسماني کتابونو کې دغسې خبرې راغلې وي بھائی قرآن کې صحابه کرام ټول متفق دي قرآن پیغمبر پخپله لیکلی دی په دې باندې قرآن کې دلایل شته که درته نه وي یاد خیر د چا نه معلوم کا په قرآن حملې مه کوه او د احادیثو روایاتو کتابونه اغیارو لیکلي دي او که دا تا ته نه وي معلوم زه کېدی شي په بل کلیپ کې تا ته د دې معلومات درکمه او تا به زه په دې باندې پوه کړم او زه امید ساتمه چې د خلکو د کافرولو کوشش مه کوه او خپله باټیره دی بازونو سره مه جنګوه الله دې تا ته هدایت وکړي زه به درته نه کافر وایم نه به درته اهل سنت والجماعت نه خارج وایم خو کمقل ایک نمبر یې بې لکې شی یې بې لکې الله دې تا ته هدایت وکړي